د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د پنجشیر په خانه جلوس ولای کې د نښتو پایل 2 طالبان وژل شوي. پنجشیر کې ځای سرچینې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو د نښتو د بیا پایل خبر ورکړی دی. د نښتې پرون د سهار شاوخوا 10:30 بجې د خانه جلوس ولای د شباب په غرونو کې پایل شوی او لا دوام لري. د سرچینو په خبره تر دا مهاله د دغو نښتو له کبله 2 طالب ځواکونه وژل شوي دي. سرچینې وایي چې په خانه جلوس ولای کې د مقاومت جبهې جنګیالیو مشري د دغې ډلې کومانډویان کوي. طالبانو تر اوسه د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته د القاعده ډلې د مشر وژل کېدل امریکا تر اوسه د الظواهري د DNA ته لاسرسی نه لري. د امریکا د ملي امنیت ویان جان کیربي ویلي چې کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژنه د امریکا له لوري په بصري توګه تایید شوې، خو لا هم د نوموړي DNA ته لاسرسی نه لرو. رویټرز خبري اژانس د جان کیربي په حواله راپور ورکړی چې د القاعده ډلې د مشر وژنه په ډاډمنو لارو چارو شوې او د نوموړي د DNA تاییدۍ ته اړتیا نه لري. له دې وړاندې امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي وو الظواهري په کابل کې د خپل کور په برنډه کې په 2 توغندیو وویشتل شو. د هغوی په خبره د الظواهري د کورنۍ غړي هم په دغه کور کې اوسېدل، خو هغوی ته زیان نه دی رسېدلی او یوازې د القاعده شبکې مشر وژل شوی.